ګرانو کتونکو دا ټیم زه ولاړ په هغه اتمه عجوبه کې ما کوم چې د لونخوړ روډ دی ډېر زیات بوره حال دی سوات په موټروی چې دونه ګاڼې شته واوړئ جي واوړئ د سوات په موټروی دومره ګاڼه نشته څومره ګاڼه چې په دې روډ دی جي حکومت ته سور اپیل دی جي ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته واوړئ ملګري واوړه شیشې څښا دي جي سړي باندې ډایرکټ ګاډی راخېږي ملګري ولې بریک ته نه لګېدو که څه حساب نه جي نه بریک خو صحیح دی جي ولې خیر و زما یې څه خیال سپېږمه کې دې دوړه ده خفه نه شي یاره به چشمو دوړه والې و جي ښه جي ښه دا راته ووایه چاینا اوږه کې دې ګوډ کړی دی پوک دې شتی دی که جوګ دې شته څه حساب ته خو ډېر خړ پړي جي نه جي نه نه مې جوګ شته او نه مې چانه اوږه کې ګوډ کړی د لونخوړ به روډ رالم هغې ووالم جي ښه جي ښه د لونخوړ روډ دا ځوان و ده ځوان ته وګورې څومره ښایسته جوسه ده څومره مزېداره لږ دی دله چې دا مخ لاس وینځي ډایرکټ هیرو دی هیرو ملګري د دې لونخوړ د روډ باره کې د حکومت نه څه اپیل کوي حکومت نه که زه ډېر اپیلونه وکړم عمل بیا هم نه کوي نو اپیل ته ولې وکړم یار ښه جي اپیل د ده دا وینا ده چې اپیل زه څه وکړم عمل نه کېږي جي کوم روډ چې دلته کې جوړ را سټارټ شوی دی د 15 کالو نه همدغسې حالات دي نو ستا د حکومت نه مطلب اپیل څه دی څه ویل غواړې جي خبره ډېر یو سره یو زه سټوډنټ یم د لونخوړ کالج کې سبق وایم جی 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 کور خلکو د ما نه ډېرې غټه توقعات بالکل جی ستاسو خلکو نه توقعات کوم بالکل بالکل بادام را باندې خوري وروره د ورځې کیلو ماشاءالله ماشاءالله چې زه کله کالج ته لاړ شم که نه او جی او هلته ځان کلاسونو ته توله کوم او جی څنګه کالج ته ورځم خدای شته په مخ او په پوزه کې مې دومره دوړې تلي ځان مې دومره ښایسته کړی که نه چې دوه کلاسونه خو د ما نه په صفایې لاړ شي ته با او دا لا څه کې ورګه د غم ساز لګوم د غم ساز ولګوله غم ساز دې خبرې نه پس ولګوه خبره خو واوره که ښه جي ښه مخکې وایه جینکۍ ولکان دواړه راپسې خاندي اخ دا زمونږ د قوم سرمایه سټوډنټ زمونږ د قوم زمونږ د کلي زمونږ د علاقې زمونږ د پاکستان سرمایه دومره په زول روانه توی کېږي دا صرف او صرف د لونخوړ د روډ د وجې نه دا راته ووایئ چې ستاسو نه دا هر څه ایر شو تاسو به ملک له څه کول غواړئ بیا ملک له به زه خاورې څه وکړم زما خو چې کوم توقعات دي زه هم زه به CSS PMS افسر جوړ شم جی نو د لونخوړ دا روډ چې ما ووایي خدای شته ما چې کوم هر څه مخکې زده کړي و هغه هم رانیسته هېر شي لکه مطلب مخکې به ته مصري جوړېږي بس مصرۍ ته مې اراده ده یار د غم ساز ولګوم کیمرامینه یو خبره مې چې دغه ځای کې نوټ کړه چا راته ویلې چې د روډ په دې غاړه په دې ډانګه چې کومه دوی د سایډ وال کړی دی په دې باندې سپی روان و ټوټل وزن دغه سپي 1.5 کیلو او دغه سپي سره سره ډانګه ټوله لاندې پرېوته وغورځېده وجه څه کېدی سپی وزندار او جي او سیمټ کم و سپی وزن کې سیوا او سیمټ پې کم و د دې ملګري په دې خبره کې ډېر غټ وزن دی 2.5 کیلو وزن دی پکې او بله خبره جي اوبه هم نه یې ورکړې که نه ټیکهدار لږ ټایم ورسره نه و جي ټیکهدار اوبه نه یې ورکړې مطلب چې کله دوی دا ډانګه وکړي شاته پسې د اوبو بالکل درک نه لګي خیر دی که زموږ سیمټ لاړه خیر دی که زموږ سړک وغورځېږي برای نام سړک جوړو جي برای نام جي مخکې وایې بل جي حکومت چې هغه ټینډر ورته وایي که څه شی ورته وایي هغه شی په ما هر څه هېر شوي دي ما ته لږ رایاده بالکل ټینډر جي ټینډر چې پاس شي هغه چې پاس شي حکومت چې هغه شی پاس کړي وروره بیا شاته تپوس نه کوي جی 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 چې ټیکهدار څه وکړه ټیکهدار بیا د خپلو کسانو نه تپوس نه کوي چې هغه څه وکړه او بس شانې ناپرسان یې تپوس نشته چې دا ولي جی به ډېره مننه ډېره مهرباني دي ملګري ښه جي ښه بله خبره پکې چې ته چېرته تللی وې اوس څه تللی وې دا خو د کالج ټیم نه یو خبره تا سپي خبر را یاده شوله تا د سپي ولې پرېوتو چاینا والا اعلان کړی دی چې سپي او خره را جمع کوي موږ تاسو نه په ګډه څه اخلو نو ټیکهدار هغې ته مې اډوانس کې سوچ کړی و جي او بله خبره دا ما سره ټایم نشته روپیوال مایک والا ما سره ټایم نشته دی زه ځم دا وړه رسوم ښه وړه د څه وړه جي کم وړه غنم وړه کم دی وړه چېرته دی جي دا شاته موټرسایکل باندې دا غټه بوجۍ نه ني زه خو یې نه یم که ته یې نه نو څه حساب دی ته وښایه کم دی وړه ولې ملګري وړه کم ځای کې نو دا خو صفا موټرسایکل پروت دی مسلمانه سلم نمبر مې رالی هغه ټرک سرکاري ټرک وړه پرېوتل د لونخوړ په روډ نو چکر پسې واپس څه حساب به کوو نو بس زه اوس ورځم هغه به د خاورو سره وړو شوي اوف ملګري نه وړه پرېوته سلم نمبر یې سرکاري وړو کې رالی جګړه یې پې وکړه چا به یې سپږمو دا ماسخوتن والی دی او د هغې باوجود د لونخوړ په روډ ته وړه پرېوته نو زه د ده سره ټیکم دی بیا د غم ساز لګوم د غم ساز ولګوئ راځئ ملګرو نه به نور تپوسونه کوو دا ډېر زیات بوره حالات دي جي الله دې خیر وکړي په موږ باندې ښه جي یا آخري تپوس نه کوم ټیم دله نه ضایع کوم د حکومت په دا روډ کله کمپلیټ کوي یاره جي دا کوم حالات چې روان دي دا وخت زه په وړو پسې خفه یم ټیکهدار حکومت نه ډېره سخته ګیله ده جي وړه به جي چنده وکړو مخکې وایه یاره جي انشاءالله 2040 پورې به انشاءالله کمپلیټ ځه جي ته ځه ته تللی شي دا چې زموږ د لونخوړ روډ دی او دا زموږ ملګری ډېر سپېڅلی سټوډنټ و د حالاتو ته چې مې وکتل زړه مې ډېر زیات خفه شو
حکومت ته مې سپیشل سور اپیل دی چې په دې سیز باندې کار سیوا کوي په دې باندې کار وکړي د جنګي خلک دغلته چې کوم دی ستر خلک اوسېږي ګلپام ته ډېر زیات تکلیف دی په راتلو کې نور داسې ناظمان او نور زمونږ سپېڅلي مشران هغه ډېر زیات تکلیف کې دي مهرباني وکړئ چې په دې روډ باندې کار سیوا کوي زما او زما کیمرامین له اجازت ورکړي د پی کې نیوز سره د الله په امان. السلام علیکم ملګرو منیر یم په دې وخت کې پی کې پلس واینز نه په پروګرام د خنداګل کې موجود یم د لونخول په روډ صرف شارټ دوه تپوسونه کوم د سودکي والا روان دي نه تپوس. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. څنګه جی؟ خیر دی جی. یاره جی یو تپوس کوم لګه کوزیږي تپوس در کوزیږم نه دا ټریپ مې راچولی او که ټریپ را باندې کوې بالکل نه مزګر کو کوم هم دله شرګل ته به راله 1500 روپۍ راکوئ. نه جی نه ټریپ د معنی کوم جی د لونخول روډ حوالې سره صرف شارټ دوه تپوسونه کوم یو یې راته فایده ووایه او یو یې راته نقصان ووایه. جی فایده خو دا چې بل اوس ما یو مریض اچولی او د زړه مریض و او زړه کار پرېښو مکمل سړی مړ شو او دې ځای نه چې مې واچو په منډه لکه 400 روپۍ باندې څه خبره کړم مردان ته رسولي که نه او چې د کډو مډو و په شرګل کې سړی راپاسېد د اوبه راکوي جي روغ رمټ شو لکه زړه کار شروع کړ یو والي بند هم کولاو شو. ماشاءالله ماشاءالله د لونخول د روډ پایده هارټ اټیک مریض یې اخیستی و چې هلته یې رسو ټیک ټاک اغشته والیم کار شروع کړو. ښه نو د نقصان یې راته ووایه جي. ښه جي ښه دا خو اوریجنل کیمرا ده که نه اوریجنل ده جي لږ زر ووایه جي. ښه جي ښه او نقصان یې دا دی جي بل اوس مې د یو 15 ورځې مخکې مې یو ډیلیوري کیس اچولی و زنانه وه شرګاړ هسپتال ته مې وړله نو چې هلته څنګه زه ورته ایسار شوم نو هغه سړی راووتو نو سترګو کې اوښکې وې جړلې ما یې ولې وې لکه ماشوم مړ شو که نه. الله اکبر انا لله و انا الیه راجعون. مطلب یې دا دی چې ډیلیوري کیس هم اخیستی و چې څنګه هم هلته رسو نو ماشوم وفات شوی و لکه د ګړبونو د وجې. نو دا د دې لونخول روډ نقصانات دي. نو حکومت له پکار دي چې په دې روډ باندې زر تر زره کار وکړي خلکو ته تکلیف دی چې د خلکو زندگی بچ کړي. او جی دا خو د خوله داسې ورانه ورانه کوي دا ولې؟ دا یاره شیرګل ته سهار ځم او ماښام راځم دې روډ دې ګاډو وانه په ګردو کې مې پرخ رالو لکه ګردې خرابې شو لکه ګردې پیل کېدو ته روانې دي روډ د وجې نه جي. زه خیر دی مړه داسې پالتو لوښی د عمر سیوا د مه کوه چې مړ شي. دا پروګرام به کله راځي جي؟ پروګرام خو به انشاءالله بس سبا ماښام لکه سبا ماښام پی کې پلس واین باندې ګوره زه صحیح د نوم په دې ملګري ته وویل ښکلی راوله تاسو تللی شئ خدای ښکلی نه پیدا کړی په دې کې بس ښکلی شي تاسو تللی شئ. نو په دې وخت کې منیر له اجازت ورکوي خندا محل پروګرام کې پی کې پلس واینز. السلام علیکم. باره ما ته وګوره دغه صحیح جال ورکړه صحیح دی اوس هم ښکاري مړه چې منیر دی باره وګوره باره او دغه پټ ورې پوزه بندومه ځه چشمه راکا چشمه راکا چشمه ولا ورکا دا هغه روډ دی دا. وعلیکم زم ستاسو ملګری ستاسو هوټ اسحاق احمد بیا والا. السلام علیکم زم ستاسو روز ستاسو ملګری اسحاق احمد او دا ټیم د پی کې پلس نیوز نه براه راست. دا هغه روډ دی ملګرو کوم روډ چې د تیر شوي شپږو کالو نه بالکل داسې کنګال پروت دی ککړ پروت دی. موږ به د خپل عوام نه تپوسونه کوو دې باندې چې څومره ملګري ځي ټول نه به تپوسونه کوم او تاسو سره باقاعده ملګري ولې ملګري کوم دی ډېر مخلی شوی دی ملګري د کوم ځای نه رالی او نوم دې څه دی؟ یاره جی نوم خو منیر دی شیرګل نه رالم. شیرګل نه رالی منیر صاحب ولې چا له به دې دوړو کې غوپه درکړه که څه حساب دی نو که نه خو درز دې وخوړو؟ نه جی نه مې درز خوړلی نه چا له غوپه راکړل خو د لونخول په روډ رالم جي. ښه د لونخول په روډ رالی یاره د لونخول پر روډ چې تل رالی که نه ته خو ماته سټوډنټ ښکارې کالج څه پوزیشن دی جي ستاسو؟ یاره جی زموږ د کالج خو دا سیسټم یې جي چې سهار لاړ شو کالج ته جی جی لونخول کالج کې کم سبق یاد کړو ډېر په محنت باندې کور کې رامانې بادام وخوري ماشاءالله ذهني قابل جي. خو چې واپس کور ته راشو د لونخول په دې روډ باندې نو خدای شته غشتار سمرانه هېر شوي. دا ولې جي؟ د لونخول روډ والی که نه جي
خلک را پسې خاندي او جی او نو ته چې ځان ښایسته کړې که نه دومره ځان باندې ګوتې موتې وې او کالج ته لاړ شي نو هلته خو به ته خړ پړ نو ته څه پوزیشن به پوزیشن مې دا چې جنکۍ مې را پسې خاندي ولا کاله مې پسې پرېوتل دا کور کې څه کوم دا واوړئ جي دا ملګری چې کوم دی د سرکاري وړو په انتظار و سلم نمبر رالی جګړه یې پې وکړله بوخت یې پې وکړله او د هغې باوجود هم د حکومت په روډ حکومت چې کوم دی کوم روډ جوړ کړی په لونخوړ په روډ باندې دنه چې کوم یې تروړه غارتاو شوله ستا د حکومت نه څه اپیل دی د تروړې باره کې ته څه وایې جي یاره به یې تروړه کې د حکومت هم لاس دی او ټیکهدار هم پکې لاس دی ما ته پوره انصاف میلاو شي چې ما ته دا خپل وړو واپس راکړي